السلام علیکم. فکر وکړه چې تا ته د یوې ورځې روژې نیولو باندې د 210 ورځو ګناهونه وبخلی شي. بلکل صحیح دی واورېدل. صرف یوه ورځ روژې نیول دي او ستا د ژوند د 2 کالو ګناهونه تا ته بخلی کېږي. او دا ورځ کومه ده؟ دا ورځ د عرفې ورځ ده. د دې چې 3 لویې ګټې واوره. اولنۍ ګټه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې په باره کې فرمایي چې که چا په دې باندې روژه ونیوله نو زه د الله رب العالمین نه دا امید ساتم چې دې ته 1 کال مخکني او 1 کال وروستني ګناهونه وبخلی شي. نو د هغه ورځ ده چې د دې په روژې نیولو باندې انسان ته 2 کاله ګناهونه بخلی کېږي. او دویم فضیلت دا واوره، دا ورځ چې ده دا د دعا ورځ ده. نو ستا په زړه کې چې څومره امیدونه دي، څومره ارمانونه دي، دغه ټول خپل رب ته پیش کړه په دې ورځ باندې. او د دې ډېر لوی چانس دی چې الله رب العالمین ستا دعاګانې قبولې کړي. او دریم دا هغه ورځ ده چې په دې باندې الله رب العالمین د ډېرو انسانانو څټونه د اور نه ازادوي. نو په دې ورځ باندې خصوصي دعا وکړه چې ته د هغه خلکو نه وګرځې چې هغې ته الله رب العالمین بخښنه کړي او څټي چې دی د اور نه ازاد شوی. خو دې خبرې ته باید پام وکړي چې دا ټول فضیلتونه د هغه انسان دپاره دي چې هغه حج ته نه دی تللی. د حاجي دپاره چې دی نور فضیلتونه دي او هغه په دې ورځ باندې روژه نه نیسي، مګر د حج یو مهم رکن چې دی هغه ادا کوي او هغه د عرفات میدان ته ځي او د خپل رب نه چې دی دعاګانې غواړي. دا خبره په یاد باندې ولره چې دا موقع کال کې صرف یو ځل راځي، نو چېرته ضایع نه کړي. او د اوس نه چې دی تیاری ونیسه چې په دې ورځ به روژه نیسي، په دې ورځ به ډېره عبادتونه کوي او په دې ورځ باندې به چې دی د خپل رب نه ډېرې دعاګانې غواړي، خپل ارمانونه به ترې غواړي او د مغفرت او د بخښنې غوښتنه به کوي. الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې د ورځې روژه ونیسو، د هغه خلکو نه موږ وګرځئ چې هغې دعاګانې قبولې شوي او څټونه د اور نه ازاد شوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.